افغان حکومت بالاخره طالبانو ته خپله حوصله تمامه شوه. حکومت د طالب بندیانو په اړه څه پرېکړه وکړه؟ طالبانو ولې خپلو جګړو ته زور ورکړی دی؟ دا چې حقیقت څه دی دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د طالبانو د تاوتریخوالي دوام حکومت د بندیانو خلاصون وځنډاوه. د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د طالب بندیانو د خوشي کولو قضیه کې د داخلو 50 څارنوالانو تر وژلو وروسته حکومت د طالب بندیانو خوشي کول او د مخامخ مذاکراتو لپاره د تیاری پروسه وځنډوله. ولسمشر غني بیګانه وخت غونډه بللې او تصمیم نیول شوی تر هغه چې طالبان د تاوتریخوالي کچه صفر ته ټیټه نه کړي بندیان یې نه خوشي کیږي او مخامخ مذاکرات به نه ترسره کیږي. د امنیتي ادارو ارزونه ښیي د طالبانو له لوري په ولایتونو کې د جګړې زور اخیستل، له لویو لارو د ملکیانو تښتول او د بندیانو په قضیه کې د شاملو څارنوالانو وژل ټول د دې لپاره دي چې دغه پروسه سبوتاژ شي. د طالبانو ډلبازۍ او خپلمنځي اختلافاتو د سولې پروسه له سبوتاژ سره مخامخ کړې ده. د حکومت له لوري د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کولو سره په خپله د طالبانو مخالفت، د هغوی له خوشي کولو ویره او خپلمنځي اختلاف د دې لامل شوي چې دغه پروسه له نوي خنډونو سره مخ کړای شي. له جګړې او د نشه یي توکو له قاچاق څخه تغذیه کیدونکي طالبان نه غواړي دغه پروسه بریالۍ شي. په ولایتونو کې د جګړې زور اخیستو په لوګر کې لویې لارې ته د وسلوالو طالبانو د راوتو نمایش او د ملکیانو برمته کول، د نظامي او ملکي اهداف په نښه کولو او پرله پسې د طالب بندیانو د خوشي کولو قضیه کې د داخلو قاضیانو او څارنوالانو وژل په دې پروسه کې نوي خنډونه دي. دې ګډوډ وضعیت طالبانو ته زمینه برابره کړي چې د سولې پروسه کې پر افغان حکومت فشار راوړي او دې ته زمینه برابره کړي چې د سولې پروسې بهرني ملاتړ پر حکومت انتقاد وکړي. دې ټولو ته په غبرګون کې بیګانه وخت ولسمشر غني د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله او د حکومت نورو لوړپوړو چارواکو سره غونډه کړې او تصمیم نیول شوی تر هغو چې طالبان تاوتریخوالي کچه صفر ته ښکته نه کړي د بندیانو خوشي کولو لړۍ به یې درېدلې وي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.